سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به یاستئ راته. دوستانو نن په کینګ ماسټر کې موږ دویمه ویډیوز جوړو. څنګه موږ کولی شو چې ځان ته په کینګ ماسټر کې یوه لوګو جوړه کړو. که چیرې موږ یوټیوب چینل جوړ کړی وي او استعمالوو او ویډیوګانې اپلوډ کوو، محنت کوو، خواري کوو، نو باید موږ ځان ته یو داسې ډیزاینداره لوګو جوړه کړو چې هغه زموږ په ویډیو په سر باندې یا داسې یو سایډ ته وي چې هغه ویډیو څوک ګوري سبا ته هغې ته پته لګي چې دا فلانکي چینل والا. نه دغې زموږ او ستاسو ګټه ده پکې. که چیرې هغه ویډیو هغه معلومات د هغې خوښ شي، غواړي هغسې معلومات نور لاسته راوړي، نو ځي هغه چینل به سرچ کوي او هغه چینل به را پیدا کوي، هغه ستاسو ویډیو به ګوري، هم به تاسو ته فایده در رسي او هم به نورو ته فایده در رسي. نو که چیرې موږ یوټیوب چینل جوړ کړی وي او استعمالوو، نو باید حتما ورته داسې ډیزاینداره یوه لوګو جوړه کړو کومه چې تاسو ته په سکرین باندې سر کې ښکاري. داسې یا داسې نورې تاسو پکې ډېر څه کولی شئ. که چیرې تاسو کار وکئ، د نورو ویډیوګانې وګورئ، څه ترې زده کړئ. نو په کینګ ماسټر کې دا موږ جوړه کړې ده. تاسو ته طریقه درښیو چې څنګه جوړیږي. زه کینګ ماسټر خلاصو. په کینګ ماسټر کې موږ اوس د ګرین سکرین والا یوه لوګو جوړو چې هغه تاسو بیا په هر ځای کې استعمالولی شئ او استفاده ترې کولی شئ او د خپلې ویډیو کې یو سایډ ته تاسو هغه لوګو لګولی شئ یا په ویډیو په منځ کې تاسو هغه راوستی شئ تر څو تاسو سره هغه هیلپ وکړي چې ستاسو چینل مخکې ویوړي، ستاسو ویډیوګانې مخکې لاړې شي، تر څو چې له تاسو سره ستاسو چینل سره هغه هیلپ وکړي. ګورئ چې څنګه موږ کولی شو چې یوه لوګو ډیزاینداره جوړه کړو. د ده نه هم تاسو ښه جوړولی شئ، تر څو که تاسو چیرې محنت وکړئ او د نورو چا ویډیوګانې وګورئ، نو قسم په قسم لوګوګانې، قسم په قسم ډیزاینداره ویډیوګانې به تاسو جوړ کړئ او ایډیټینګ به پکې وکړئ.
دا اوس جوړه شوه دا موږ سیو کوو بیا دا تاسو استعمالولی شئ د ویډیوز په منځ کې دا شاته کوم بیکګراوند شین بیکګراوند چې دا ختمیږي دي په هر ځای کې صرف ستاسو به همدغه د ډیزاینداره لوګو کوم چې دا ما جوړه کړه دا به صرف راځي او شاته د ګرین سکرین چې دی دا به ختمیږي دا موږ سیو کوو اوس داسې ډیزاین باندې بیا راتلی شي دغې تاسو نور ایډیټینګ وکئ د دې نه ښه کولی شئ چې تاسو یې جوړه کړئ تاسې ویډیو په منځ کې دا ورته وګورئ ښه دوستانو که چیرې ویډیو مو خوښه شوې لایک یې کړئ او که زموږ چینل یې نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ